السلام علیکم مستانی. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مستانی خای؟ شم شکر دی. د کامنټس کې څه شی وایي دی؟ نه پوهېږم داسې بد حالات روان دی ټوله مستانی مستانی لیکي. زولاکه زه اوس د خوب ورک شوم. مستانی مونږه دا څه دي؟ ولاکه زه نه خو ته خو په پښتو پوهېږې دا څه لیکلي؟ دا ژر ولاړ سې ته ودرېږه. څوک چې قسم دی ولکه زما نه دی. مستانې ته کنځاګانې کوي راوې نیسئ. What? زما څنګه یې ولې؟ خدا شکر دی مستانی. نورزی دا کلب دې څه وخت ولګوي؟ والله ای نورزی زه خیرې خو کمې دي ودرې خو کور ته راځې نه. زه وبخښه ما هلته مست ولګوئ زما سر نه څه خلاص. وویله ما ته هم ښکاره نه شو. زه هېڅوک هغه په دې راغلی و پرېږدې چې نن یې وګټي سبا به ورته موږ ځان وادرېده. یا مشکل نشته دا خو ګین نیګټیو ولې. طارق نادر وایي نادر کنځلې وکړې. نادر څوک دی؟ وایي هغه دغه یادوي وکیل شي. ولې یې درته وکړې؟ زه نه یم په خبره. زه خو اوس د خوب راکښېناستم. اگر ایله کې په کیسه کې هم لري هغه چاته د کوم خوا عزت. دوستانو زما دا خبره ته ګورئ ښه ما په 3,500 4,000 5,000 نفر دلته ماته مهم نه وادي اورېده چې زه دلته ناست خو زه دلته دغه ته راغلی ویکتی ناسته واړه هوسټرانو لوبه و ما خپل لایف بند کړی زه ورغلی یم. ما ته د خپله مور او خور او ما ته خپل فامیل محترم دی وادي اورېده چې سړی ما ته د خور او د مور کنځلي په خپل بروډونه ګرموي او زه د هغې ته بیا ورشم. ما ته ډېرو یارانو دوستانو زنګونه ووال وادرېدي چې ورشه لږ د ریسپیکټ دپاره دلته ولته لی به وکړې خلک به دې وادرېدي ښه ثابت کړي. مال په دې دي ما ښه نه ثابت کوي. زه خپله مور او خور شاته وارته ما دې اورېده او دلته ورشم ما دې دلته موږ 15 دپې سره په وټسپ کې روغ شوي یو. ما ورته اوسه پورې رد بد نه دي ویلي او 15 دپو د پاس هم دا لګیا دی وایي دا خلکو خبرې ونه منله او کنځلې وکړي. نو زه درته اوس دا وایم چې نن یې زما خور او مور پرې نه ښود سبا ستا نه پرېږدي سبا دا بل نه پرېږدي ټولو داسې داسې وکړم ستا داسې وکړم هغه داسې وکړم څه فایده لري؟ که چېرته وادې ورېده انسانیت ته او شرافت ته کار کول اول ورسره زه ودرېدم بیا ورسره بل ودرېده بیا ورسره بل ودرېده. صحیح ده؟ خو دغه خبره ده که اوس یې ته سپورټ کې بیا وایي په ده خپله خور او مور ګرانه ده د هغه خور او مور هم پرې نه ده ګران دا ورسره ولاړ دی. څه به وایي دغه خبره به وایي که نه به وایي تاسو خپله سوچ وکئ. نو دا خو داسې شو وادرې موږ او تاسو پښتانه کو لکه د خپلې خور او مور نه چې تېر شو وادرې او به د پاسه ورشو موږ سپورټ کړو دا خو ډېره ګرانه ده. او دوستانو چې چا هم کنځلې وکړې الحمدلله وادې ورېده زه خو خبرې نه کوم که ما وکړې تاسو سبا ویې ولي ولا تا هم رد بد ویل نه تاسو پوه شئ کار مو پوه شئ. نه موږ څوک چې ښکنځل کوي هغه ایله کوي. د ښکنځل جواب ښکنځل نه دی هغه به داسې دی د هغه لیول ته به ورته کېږي. نو ایله کوي دا خلک خو نو هر څه چې وایي وایي دي مشکل نشته. اوکې ولې زه د خوب راکښېناستم وبخښه. نه خدای دې وبخښه. مستاني یعنې زما اوس ستا رزق هلته لیکلی خو مخامخ یې نه و لیکلی ته خو هم عمره کې وې که نه؟ بلې زه په هغه ورځ رالم په هغه ورځ چې تاسې ورې ولاړاست. نو تا ته چا ویلي چې ولې ولاړ راځي یا دې ویډیو کتلې راوتښتې؟ نه خو داسې و چې زه ورځ د یوې هفتې دپاره تللې یم. ما 3 شپې په مکه کې وکړې 3 په مدینه کې وکړې بیا 2 عمره مې بېرته په 2 شپې مې بېرته په مکه کې وکړې د مکې څخه بېرته رالم. زه زما د ورور سره تللې یم. ورور سره تللې نو ورور خو یې زمونږ جګر دی خو بس نه وین مستاني د امریکا نه خو دقه سعودي ښه په پاکه خاوره کې به هم سره وادرېده سلام کلام کړی
بس الله دې ستاسو عمر هم قبوله کړي. امین کې امین کې. ما ته پته نه وه اواز اورېده چې زه یو څو ورځې مخکې هلته درغلی وم. قسمت به مې نه مستاني بلې عمرې له کله ځي چې زه بیا په ټایم لاړ شو. بس الله دې نصیب وکړي ډېر ښایسته ډېر نصیب نصب دی سبا چې ټیکټ کټ کې راتلی شي. اوس خو رښتیا دغه دی حج دی نه کېږي غټ اختر نه بعد به یو ځای ولاړ شو. بس دا چې زه هلته لګېم تا ته دعاګانې کوم ته ما ته لګې والله داسې زر قبلېږي. دغه داسې په مارچ ولکه څو تاریخ و په مکه کې مثال ام روژه وه ام باران و هلته زما ورور ویله وایي وګوره دا څنګه ښه وخت دی په دا وخت کې څنګه ښه دعا قبلېږي ام د الله کور دی ام روژه ده ام عمره ام په عمره کې ام باران دی. بس الله دې در ستاسو عمره هم قبوله کړي وایي. بس مننه ولې ښه وخت ولرئ د الله په امان. دا نو اوسئ الله دې غم مه راکوه خدای دې ټول عمره سربلنده لره او الله دې خوشحال لره الله دې کامیابه لره. ستاسو سره د الله په امان. امین امین.